د نجونو د یوې لیسې ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. په هغه مراسمو کې چې په دې مناسبت د چل دختران لیسې نوې ودانۍ کې جوړ شوي وو، د زابل والي، د پوهنې رئیس، د یاد ریاست کارکوونکو، د سیمو مشرانو، ښوونکو او زده کوونکو برخه لرله. په ټوله کې دولتي خدمات هم وګړو ته روان دي چې د ولس لپاره ښوونځي، روغتونونه او نور عامه پروژې ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي، چې په زابل کې هم د نجونو یو مجهزه ښوونځي ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د زابل والي رحمت الله یرمل وویل، د چل دختران لیسې ودانۍ په 14 میلیونه افغانیو د افغانستان د ملي بودیجې په واسطه د 8 کاري میاشتو په موده کې په پاخه او اساسي ډول سره جوړه شوې ده، چې 14 درسي خونې، احاطوي دیوال، عصري تشنابونه، میز، چوکۍ، د څښاک اوبه او ټول لازمي اړتیاوې لري. او زیاته کړه چې دا ودانۍ په یو وخت کې د 2000 زده کوونکو د زده کړې جوګه ده. د افغانستان د حکومت د طرفه څخه ورکول شوي دي او د 14 میلیونه افغانۍ په ارزښت دغه مکتب د 8 میاشتو په موده کې جوړ شوی دی. مخکې هم د دغه منطقې او کلي نجونې تللې مکتبونو ته، خو ډېر لرې مسافات یې کوله او همدارنګه په ژمي او په دوبي کې په تکلیف وه. اوس د خپل کلي په منځ کې مکتب لري. ټوله هغه تدریسي اړتیاوې یا د مکتب اړتیاوې چې باید په مکتب کې په دې مکتب کې په نظر کې نیول شوي دي. د زابل د پوهنې رئیس نصر الله زاهد وویل چې د دې ښوونځي په جوړېدو سره به د شاوخوا کلیو نجونې په ښه توګه وکولای شي چې دلته په محفوظ چاپیریال کې زده کړې وکړي. له نیکمرغه موږ دا مهال د معارف په برخه کې د مرکز په ګډون په ولسوالیو کې هم د ښوونځیو رغنیزې پروژې تر لاس لاندې لرو او کار یې ادامه لري. خوشبختانه د دې تعمیر په جوړېدو، د دې مکتب په تسلیمېدو سره به زموږ د خویندو هغه ستونزې چې مخکې ورسره لاسو ګرېوان او په کرایه کورو کښې له مشکلات سره مخ وو، هغه به تر ډېره حده پورې حل شي. معارف ریاست سره د همکارو مؤسسو په همکاري باندې 40 باب مکاتبو چارې په مرکز کلات او ولسوالیو کې جریان لري، چې تقریبا تر 40% پورې چارې تکمیلې شوي دي. امید لرو چې د مالي کال تر ختمه پورې یو شمېر نورې پروژې هم ګټې اخیستنې ته وسپارل. د ولسونو دپاره تکمیل شوه، د دوی د اولادونو دپاره په اختیار کې ورکړل شوه. د چل دختران لیسې زده کوونکو وویل، تر دې وړاندې ښوونځی لري وه چې په ګرمي او یخ کې نه سوای کولی په اسانۍ سره خپلو درسونو ته ځان ورسوي، خو اوس کولی شي په یو معیاري ودانۍ کې چې هر څه لري زده کړه وکړي. زده کوونکو وویل، په داسې ماحول کې زده کړې د دوی پر ذهن او رواني حالت ښه تاثیر کولی شي او ښایي په دې سره د نجونو زده کوونکو شمېر نور هم ډېر شي. په کرایه کورونو کې مکتب باید زده کړې وکولې، خاصتاً د زده کړې لپاره مهم چاپېریال نه و. داسې اوس موږ ته نوی مکتب جوړ شوی دی، نوی چې ښه محیط دی، موږ ډېر خوشحاله یو، یعنې بې اندازې زیات خوشحاله. داسې اوس موږ ته دا تعمیر جوړ شوی دی، موږ زیات خوشحاله یو، ځکه چې په دې تعمیر کې زموږ لپاره هر څه مکمل شته. هغه که د اوبو وي، که دغسې تشنابونه وي، که دغه رقم سینکونه وي، ټول موږ ښه صفا دي. موږ کولی شو په خپله خوشحالۍ ښه په مینه سره درس ووایي. هغه وخت به مو هېڅکله درسو ته زړه نه وکړي. د سیمې مشرانو په خپلو خبرو کې خوښي وښوده چې اوس یې لوڼې په محفوظ او ښه چاپیریال کې زده کړو څخه برخمنې شوې او لا به هم کوښښ وکړي تر څو خپلې لوڼې ښوونځي ته د زده کړې لپاره واستوي. دوی وویل، له معارف سره به همکاري ته ادامه ورکوي تر څو د زابل په ګوټ ګوټ کې دا ډول ودانۍ جوړې شي. ماشومانو په تعلیم باندې تاثیر کوي، ځکه هغه محیط چې برابر نه وي، په هغه محیط کې بیا درس نه ویل کېږي. سم چې محیط سم برابر نه وي، د کرایې سره په هغه کې یو 3 اتاق یا 4 یا 5 2 ټیمه سره نستلي دي. دا ښه پراخ تعمیر دی، انشاءالله دا ډېر مثبت تغیر کوي په تعلیم باندې، پر سیمې پر وضعیت باندې. خلک به نور تشویق شي، خپل ماشومان به راولېږي درس. دا په کور کې چې نجونې دي هغه لرې مکتب ته هم کړي، خو خدای زر د ډېرې په تکلیف وي. دغه د غرمې پر 12 بجې باندې چې بیا نوبت راکړی او کړی به بیا به مازدیګر راکړي، دا بیا یو نوع په تکلیف وي. نو اوس چې دلته رانږدې شو، خو چې د پښو د رو وي هغه نجلۍ زه دلته رالېږم. د یادونې وړ ده چې په روان کال کې په مرکز او ولسوالیو کې زیات شمېر ښوونځیو ودانۍ ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې او د زیاتو یې د بنسټ ډبرې کېښودل شوې.